د میدان وردګ ولایت تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د پوهنې ریاست سره په همغږۍ د یاد ولایت له شاوخوا 450 مجاهدینو د سویې معلومولو ازموینه واخیسته. د یادې ازموینې په مهال د دغه ولایت چارواکو او دیني عالمانو له مجاهدینو وغوښتل چې له دې موقع څخه په ښه شان ګټه واخلي. چې د هغې نه درسونه وړاندې پاتې سوي د جهادي خدمتونو په وجه باندې اوس نظام په دوی باندې د خپل یو شفقت کوي او دوی ته دغه زمینه برابره کړي چې دوی خپل زده کړې بشپړې کړي. 410 مجاهدین پاتې وو، نو د هغه هم د معارف له ریاست سره او بعضې نورو ادارو سره داسې یو کمیټه جوړه کړه، سوالونه هم جوړ کړه تر څو پورې چې دوی د تصفیې سوي هغه امتحان موږ ته راکړي. د ازموینې ګډونوال د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت له دغه کړنې خوښ دي. وایي زده کړې ورنه نیمګړې پاتې وې، اوس ورته په خپله سیمه او د دندې ځای کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. مونږ خپله سبقونه پاتې شوي وو، نو اوس الحمدلله د امارات مشرانو ته د خدای نور هم ژوند ورکړو، نو موږ ته یې ډېره ښه زمینه برابره کړې ده. موږ ډېر ترې خوشحاله یو. کلونه جګړه کې موږ نه سو کولی چې موږ د خپل علم ته د عصري علومو ته موږ ادامه ورکړو، نو د دغه له امله موږ د امارات له عمراو څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دغه وخت اوس راکړی ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم د میدان وردګو تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د سلګونو مجاهدینو لپاره د خپلو دندو په ځایونو کې د ادارې او مدیریت په برخه کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده.